بیا پدې کې یو د عاشورې روزه. عاشورا لسم د محرم ته ویل کېدلی شي، نن شپږم دی یا پنځم دی. نو اوس را روان پیر ورځ یا منګل ورځ دا جوړېږي، په دغه ورځ د روژې اهتمام وکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها. ورځ عاشورې وای زه ګمان کوم په الله باندې چې دا بل تیر کال یو کال ګناهونه الله په دې باندې معاف کړي. د عرفې روزه په دې 2 کال ګناهونه معاف کړي، د عاشورې روزه باندې یو کال ګناهونه د تیر کال هغه معاف کړي. د حدیث صحیح مسلم کې هغه نقل لې. خدا روزات په څو جبانې نبی صلی الله علیه وسلم نیولې و، په ابتدا کې فرض و. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو، تاسو یو کو د يهوديانو بلا روزه نیولا. مدینه کې يهود اوسېدل. نبی تاسو ته تاسو کې دا روزه تاسو ولې نسئ؟ هغه وته ویل دا موږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل الله بچ کړي او فرعون الله په دریاب کې غرق کړو، نو موږ د شکر په تور باندې نیسو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نحن احق بموسی منهم، من ډیر حقدار یو چې منګه موسی علیه السلام داغه د وجنه دا روزه ونیسو چې هغه په دې ورځ باندې الله خلاص کړي. نو چون کې بیا د يهودو مخالفت هم په دین کې ضروري دی. د بل حدیث کې بیا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، که زه آینده کال ته پاتې شوم ژوندی وم زه به ورسره نهم هم ونیسم. لہذا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دغه نبی نقل مسند عبد الرزاق به اسناد صحیح چا فرمایلی خالف اليهود، یهود مخالفت وکي، صوموا التاسع والعاشر، نهم ونیسئ ولا سم ونیسئ. بل روایت کې راغلی صوموا یوما قبله و یوما بعده، یا نهم لسم ونیسئ. میاشت محرم میاشت اور دې میاشت ډېر خلک غافلې چې بده کې څه کول فکاری. او مخکې مونږ ویلو چې مونږ ډېر په افسوس سره ویو زمونږ عام مسلمانان دا کم میلادي میاشتې چې دي انګریزي شمسي، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، دا ټول دې ته په یو پټه باندې یاد وي. او چې کله زمونږ اسلامي حساب راشي بیا هیڅ چاته معلوم نه. موږ صرف یو څو میاشتې پیژنو، یو د روژې میاشت کرته پیژنو او یو د لوی اختر میاشت پیژنو، نور نه پیژنو. موږ نمونه راته هم نه دي معلوم. حال دار ہے چې په دې باندې زمونږ دین هغه بنا دی. هغه دار دین بعضی مسائل په دې میاشتو سره تعلق ساتي. عزتمند میاشتې څلور میاشتې دي. الله ذکر کړی قرآن کریم کې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. شمار د میاشتو د الله په نسبت باندې 12 میاشتې دي. کوم ورځ چې الله سبحانه نسبت پیدا کړی دي دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دي. منها 4 حرم، څلور میاشتې په کې عزتمندي میاشتې دي. هغه څلور میاشتې کمې دي. منها 4 حرم. دلته زمن کې یو خبر ذکر کولی منکرین حدیث لپاره. منکرین حدیث راولي کې حدیث حجت لري، حدیث ته چا اعتبار ورکړی دی؟ حدیث خو 200-300 کال وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم لیکل شوی دي. دغه خلکو ته مونږ یو دي نام نهاد مفتیانو ته مونږ یو چې قرآن کې الله ذکر کړی دي چې 12 میاشتې د اسلامي میاشتې څلور پکې عزتمند دي. څلور میاشتې راته وښیوئ قرآن کې کوم آیات کې ذکر کړی کومې څلور میاشتې دي دا راته وښیوئ. خودلی شي نشي خودلی سوال نه پیدا کی چې وښیوئ. راشي دا په حدیث کې ذکر دي. حدیث کې ذکر کړی څلور میاشتې عزتمند میاشتې دي. درې مسلسل دي، یو منځ کې ده مسلسل هغه داري ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. دا درې مسلسل دي. ذوالقعده د لوی اختر چې کوم میاشتې میاشت ده، بیا ورپسې ذوالحجه چې هغې ته د لوی اختر میاشت هم یو، او اوس محرم خلک چې ورته سنیان وایي، او منځ کې بیا بله ده رجب چې هغې ته خلک زبرګه میاشت وایي. دا څلور میاشتې عزتمند دي. دا په حدیث کې راغلي دي. نو په دغه میاشتو کې یو میاشت محرم میاشت چې اوس دا شروع ده تقریبا نن 15 یا 6 تاریخ دی. د بعضې ملکونو 6 دی، د بعضې ملکونو 15 تاریخ دی. د دې فضیلت هغه دا دی چې په دې کې به نبي صلی الله علیه وسلم روژې ډېرې نیولې. حدیث صحیح مسلم کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
بهترین روزہ یو بهترین اعمال لخوا هغه د ذوالحجې الله سره کې دي بهترین روزہ نور نو روزہ بهترین روزہ د رمضان رستا دا په کوم میاشت کې شهر الله المحرم هغه میاشت الله رشي محرم میاشت دې ته ګوره شهر الله ویل دی حافظ ابن رجب لطائف المعارف کی وی بدی اضافت کی دلیل دے دلی پا عظمت بانے چې الله ردی نسبت ځان ته کړي نبی صلی الله علیه وسلم نسبت ځان ته کړي شهر الله دا د الله میاشتا لکه موږ بیت الله یو کنه بیت الله ناقۃ الله د الله کور حالانکه ټولې میاشتې د الله دی لیکن دا اضافت د تخصیص لپاره شی چې دی فضیلت سیوا د شهر الله المحرم نو بهترین روزه د رمضان روستا دا د محرم د میاشتې روزه ده وافضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه صلاه الليل دا جمله کې وسره دام دي بهترین مونږ پس فرض مانځنه د شپې مونږ دي دا صحیح مسلم کې حدیث دی بیا پدې کې دا لازم نه راشي کني تب یو خاص ورځ پکې نيسي نه صرف یو ورځ پکې خاصه نور ته هر ورځ روزه نیولې شي دو نیسي درې نیسي لس نیسي غونډه میاشت نیسي نیمه نیسي که دوی نیسي دا ساره پاره اختیار دی او چې څومره زیات نیسي او د ثواب عطا هغه ډېر ملوي